ولس ټي وي یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمن دوستانو د دیو زلبیز ډاکټر انجینر سید فضل الرحمن سیر پاچا ستاسو په درانه خدمت کې د زهري د خبرونو سره حاضر شوم. خدای دې وکړي چې قدرمن دوستانو موږ سره دې خبر تر پای متګانې وکړي او زموږ د خبرونه په غور سره ووري او بل آیکن ته غوټوري سبسکرایب کړئ او په فیسبوک کې هم لایک او شیرینګ ورته ورکړئ. قدرمن دوستانو دغه یوټیوب چینل منګه خاص تاسو په خاطر باندې تاسو د بیدارۍ لپاره او تاسو د زړونو د سکون او د آرام په خاطر باندې دغه خبرونه شروع کړې دي. قدرمن دوستانو راتلونکي کې بیا موږ ان شاء الله نوې خبرونه تاسو ته وړاندې کوو چې یو خبرونه مو د ولسغږ یوټیوب چینل د لارې اسلامي معلوماتي خبرونه چې هغه کې موږ مختلف تقریرونه ته ځای ورکړی دی او دا هغه چینل دی چې دې کې موږ زهري یادونه سباون داستان مرکزي خبرونه شاعرانه بندر ډاکټر انساني ژوند او داسې نور ډېر غني خبرونه تاسو ته موږ ان شاء الله په راتلونکي کې په نشر رسوو. دوستانو دا چې د مصروفیاتو د وجې ده او د وخت او د حالاتو د لیاقتونو د وجې نه موږ د خبرونو ته لا تر اوسه یعنی ترجیح نه ده ورکړې او زهري یادونه داستان او شاعرانه بندر کله کله تاسو په نشر رسوو. کوشش کوو چې دغه خبرونه موږ زر تاسو ته د یوټیوب چینل د لارې وړاندې کوو. دوستانو راځئ د ګلو څنګه په خپله وه تنکي ګلانه شکر سلاوه تنکي ګلانه شکر سلاوه خیر دی غیاسا و نری نری مې په زړګي کې دا درد نه دي تا په چاودلې په ولاړ پرې وهلې دي خالونه دي تا په چاودلې په ولاړ پرې وهلې دي خالونه دي تا په چاودلې په ولاړ یو سړی په کور کې نه و زما زړه خو پړسېد او تاسو هم غږ نه کوئ نه خاندئ. سړی د موسیقي سره لږ خاندي. یو سړی په کور کې نه و نو اکډ یې لږه ناروغه شوه. خپل ماشوم زوی ته یې ویې چې ته لاړ شه ماله ډاکټر راوله. هغې والا ډاکټر راوستو دی معاینه کړه او نسخه یې ورته ولیکله او ورته ویې چې خورکۍ ته به په خوراکونو کې کدو ډېر خورې تا دپاره ډېر ښه دی. نو ډاکټر ته روان شو لاړو. دې ښځې نه د یاده ووته چې ما ته ډاکټر ووي چې کدو به ډېر خورې که بیا بیخي نه خورې. دا خبره یې د یاده ووته. هماغه ماشوم زوی ته یې ویې چې هله بچی نه هغه دی ډاکټر روان دی. ته منډه ته یې پوښتنه وکړه چې مور مې وایي چې کدو به ډېر خورې که نه به یې خورې. نه خو ماشوم سا یې وسوه په منډه و چې ورنږدې شو وایي چې کدو صاحب زما مور ته ډاکټر ښه دی. داسې خلک په سندرو باندې اوس په قمر بس ښه سندره وکړو.
چربان دې فاصله له خوب بیا وکي مینا ماښام دې فاصله له خوب بیا وکي مینا जब दाखिल साज के लगेगी ना कबले भी आज चमन की मस्ती मस्ती ना पिता बसत में नागो और शावली के गुनाह बेगने या की मुर्दा की सुंदरगाल लगेगी ना पिता ये ऐसी दुकान की पैदा की तेरे सरा आल करो बली वनश चुरबान दे कद सौके माजगर दे वलिदना चुरबान दे फासला लिया खूब ब्याव के मैना चुरबान दे फासला लिया खूब ब्याव के मैना चुरबान दे फासला लिया चुरबान दे फासला लिया खूब ब्याव के मैना माखाम दे फासला लिया खूब ब्याव के मैना चुरबान दे फासला लिया खूब ब्याव के मैना ولا زمون کوڅه کې لښوې چربان دی اوس خو د ګوتو په سر دی چې پیغله شما چربان دی فاصله ولې ټي وي یوټیوب چینل درنو لیدونکو او قدرمنو اورېدونکو دا چې زموږ د پروګرام د پای شېبې دی اوس موږ دنه اجازت غواړو تاسو په لوی او بخښونکي مهربان خدای سپارو په مخه مو ښه